ښه نو 3 جمع تش ځای مساوي دی له 10 سره. اوس تاسې ویډیو ودروئ او خپله د تش ځای باره کې فکر وکړئ چې باید له 3 سره څو یو ځای سي چې 10 سي. نو ځان سره یې حل کړئ. ښه اوس به یې یو ځای حل کړو. نو دلته زه 3 شکلونه لرم، یعنې 3 ارغواني دایرې او 10 خانې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه یوه لاره دا ده چې پیدا کړم څو نورې دایرې پکار دي تر څو دا خانې ټولې ډکې سي. راځئ یو ځای یې وشمېرو. نو دلته 1 2 3 4 5 6 او 7 دایرې پکار دي. نو 3 د څو سره جمع کړم چې 10 سي؟ نو 3 جمع 1 2 3 4 5 6 7 مساوي کېږي 10 سره. په بله پوښتنه به یې هم حل کړو. ښه دلته لرو چې 6 جمع تش ځای مساوي دی 10 سره. نو بیا هم کوشش وکړئ چې د دې تش ځای ځواب په خپله پیدا کړئ، یعنې 6 سره څو یو ځای کړو تر څو 10 سي. اوس به یې یو ځای حل کړو. نو موږ لرو 1 2 3 4 5 او 6 دایرې او 10 خانې. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو باید پیدا کړو چې نورو څو دایرو ته اړتیا ده چې دا ټولې خانې ډکې سي. ښه نو ځکه 6 همدا اوس ډکې دي، نو موږ ته 1 2 3 او 4 نورې دایرې پکار دي. نو 6 جمع 4 مساوي دي له 10 سره، یا هم ویلی سو چې 4 جمع 6 مساوي 10 دي. دواړه لارې سمې دي.